د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د نن پرمختیایي خبرو ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. خو د مهمو پرمختیایي خبرونو څخه مخکې غواړو په تورخم کې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول پاکستاني ملیشې سره د نښتې په اړه درته ووایو. که څه هم دغه نښته د تورخم د دروازې د بندېدلو لامل نه ده، خو هلته په ځایي کچه یو نښته شوې ده. د دغې نښتې نور جزئیات رسنیو ته نه دي راغلي، خو له دې څخه مخکې د دور بابا ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پاکستاني ملیشې سره جګړه شوې ده چې د دغې جګړې په نتیجه کې یو افغان پوله ساتونکی شهید شوی ده. همدا ډول پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي. خو نن سهار تقریبا د 2 ساعتو په اندازه د پاکستاني لوري سره نښته شوې ده. حکوم لوري ته د تلفاتو اوښتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکول شوي. همدا ډول د تورخم دروازه لا هم تړلې ده. راځو لومړی تر ټولو مهم اقتصادي خبر ته. د افغانستان د ګمرکونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د هیواد له ګمرکونو څخه تر ټولو لوړ عاید ترلاسه شوی ده. د مالیې وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په دغه اعلامیه کې په دې اړه راغلي دي: د افغانستان د ګمرکونو په تاریخ کې په لومړي ځل د روان 1401 مالی کال په لومړیو 11 میاشتو کې د هیواد له ګمرکونو څخه 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له حاکمیت وړاندې هیڅکله هم د هیواد د ګمرکونو کلني عواید له 2 میلیارد افغانیو څخه لوړ شوي نه وو. د دې سره سره چې د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري پر لومړنیو خوراکي توکو ګمرکي محصول تر 88% پورې کم شوی، خو بیا هم د مالی کال د پای ته رسیدو څخه مخکې ګمرکي عواید 100 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي. د ګمرکونو په عوایدو کې دغه بېسارې لوړوالی د دې ښودنه کوي چې په ګمرکونو کې مسلکي او ژمن کادرونه ګمارل شوي دي، فساد صفر شوی او په چارو کې پوره روڼتیا رامنځته شوې ده. اوس مهال د هیواد ټول ګمرکونه د سوداګریزې مالونو د چټک طی مراحلو په موخه 24 او 16 ساعته فعالیت کوي، او ترڅنګ یې ټول هغه خنډونه چې د سوداګرو پر وړاندې یې ستونزې پیدا کولی او یا یې د فساد زمینه برابروله له منځه تللي دي. مالیې وزارت په خاصه توګه د ګمرکونو عمومي ریاست د هیواد د ګمرکونو عصري کولو او په ټولو ګمرکونو کې سوداګرو ته د لازمو اسانتیاو رامنځته کولو ته ژمن ده، تر څو ملي ګمرکي عواید لا زیات شي او په پوره روڼتیا سره د دولت خزانې ته جمع شي. په دې اړه د افغانستان د مالیې وزیر احمد ولي حقمل رسنیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي دي: د روان مالي کال په لومړیو 11 میاشتو کې د هیواد له ګمرکونو څخه 100 میلیارد افغاني عواید راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له حاکمیت څخه وړاندې هیڅکله هم د هیواد د ګمرکونو کلني عواید له 2 میلیارد افغاني څخه لوړ شوي نه دي. د ګمرکونو په عوایدو کې دغه بېساري لوړوالی د دې ښودنه کوي چې په ګمرکونو کې مسلکي او ژمن کسان ګمارل شوي دي، فساد صفر شوی دی او په چارو کې پوره همدا ډول ایرانی ریلوی کنسرسیوم ته د خواف هرات پروژې غوریان سټیشن تسلیم شوی ده. دوی ژمنه کړې ده چې د پروژې پاتې کارونه به تر 1 میاشتې پورې بشپړوي. د نوي کال له پیل سره به د ریل انتقالات هم پیلېږي. د کورنیو چارو وزارت د رزمي لوبو لوبډلې ایران ته د کیک بوکسینګ ایران نړیوالو لوبو کې د 2یم مقام وګټه. په دې لوبو کې د نړۍ له 10 هیوادونو په استازولۍ لسګونه لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې د اسلامي امارت د ملي پولیسو لوبډلې ارمنستان، آذربایجان، عراق او پاکستان هیوادونه یې مات کړل او په دې توګه یې 2م مقام وګاټه. همدا ډول د کوربه هیواد ایران په لږ توپیر سره له افغانانو څخه لوبه وګټله. د میاشتې لیدو کمیټې رئیس او قاضي قضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په هدایت نن د هیواد په کچه د دې کمیټې غړو ته هدایت وشو چې د شعبان میاشتې د لیدو لپاره دې په داسې ځایونو کې حضور ولري چې هلته د میاشتو د لیدلو امکان ډیر وي. د میاشتې د لیدو کمیټو د غړو معلوماتو پر اساس نن د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د شعبان المعظم میاشت ولیدل شوه. په دې اساس مرکزی کمیټې په رسمي توګه اعلان کړ چې سبا سه شنبه د 1444 هجري قمري کال د شعبان میاشتې لومړنۍ نیټه ده.
د 314 مرکزي قلي اردو د ټانک کنډک په پولیګون کې د ترمیم شوو ټانګونو د ازمایښتي نښې ویشتلو په تړاو نوې ترمیم شوي ټانګونه ازمویلي دي. په روزګان ولایت کې لسګونه هټۍ د کلدارو د کارولو له امله تړل شوي دي. په دغه ولایت کې د افغانیو د ترویج کمیسیون مسؤلین وایي چې په بازارونو کې د راکړې ورکړې پر مهال د بهرنیو اسعارو پر کارولو بندیز لګولی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. د کورنیو چارو وزیر ښاغلی خلیفه سراج الدین حقانی وایي باید داسې دریځ او اعمال ونه لرو چې له کبله یې بهرنۍ دسیسې د نظام او ولس ترمنځ فاصله رامنځته او بیا دا فرصت د اسلام او نظام د بدنامۍ لپاره وکارول شي.